د ولسمشر غني لخوا ایران ته ډیر سخت جواب. اشرف غني د ایران څخه د اوبو په بدل کې څه وغوښتل، تازه یې نن څه ویلي دي په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. ولسمشر غني ایران ته وایي اوبه غواړئ تیل راکړئ. ولسمشر اشرف غني د کمال خان بند د پرانیستي په خبرو کې وویل چې کمال خان بند لپاره به کانالونه هم جوړ کړي تر څو خلکو ته زیاتې ګټې ورسیږي او د اوبو د مدیریت ترڅنګ به د هیواد د باد هم مدیریت کړي او د هیواد باد کولی شي چې 80,000 میګاواټه برېښنا تولید کړي. همدارنګه به د لمر مدیریت هم ترسره شي. خو که ایران وغواړي اوبه ترلاسه کړي باید تیل راکړي او یا هم بل کوم څه راکړي. له دې وروسته هغه وخت نه دی چې پر موږ څوک ډوډۍ او اوبه وتړي ځکه موږ اوس هر څه لرو. غني وویل چې د هیواد د اوبو مدیریت ته به پاملرنه کوي او په دې برخه کې به لا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. افغان ولسمشر نن کمال خان بند پرانیسته کې دا نورې مهمې څرګندونې ترسره کړي. پر همدې مهال د افغانستان د اوبو د تنظیم ادارې مشر خان محمد تکل هم ویلي چې ګاونډیان د افغانستان د اوبو مدیریت څخه ویره لري. ښاغلي تکل پتیلې ده چې ګاونډیان د اوبو له مدیریت څخه ویره لري خو دوی دې ویره نه کوي. په کور دننه افغانستان کې وطن دښمنه او اوبو دښمنه اشخاصو په څو مواردو کې د داسې کارونو چې د هیواد اوبو مدیریت کوي مخه نیولې ده او په دې برخه کې زموږ د یو شمېر هیوادوانو قربانۍ د قدر وړ دي. ښاغلي تکل د خپلو خبرو پر مهال ویلي افغان دولت د خپلو اوبو مدیریت له لارې غواړي چې هیواد ته ښې راځي او زرغونتیا او پرمختګ ورکړي. د ګاونډیانو هیوادونو ویره بې ځایه وبلله او زیاته یې کړه چې دا د افغانستان حق دی چې خپلې له خپلو طبیعي منابعو څخه ګټه پورته کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.